امام غزالی سے فرمایي چې د دنیا او آخرت مثال په شان د دوه پیالو دی. او کله چې ما دا خبره واورېدله او ما وکتل په کتاب کې، زه په خپل ډېر حیران شوم. ناشنا مثال بیان کړی دی په دې کې چې دی ډېره ناشنا پوهه ده. امام غزالی سے فرمایي چې په دغه دوه پیالو کې یو پیاله ډکه ده او بله پیاله تشه ده. نو همدارنګې دنیا او آخرت هم دي. که چېرته مونږ تاسو د دغه ډکې پیالې نه وغواړو چې دغه تشه پیاله ډکه کړو، نو چې دغه څومره شیان یا څومره اوبه په دغه ډکه پیاله کې پراته دي، هغه مونږ تاسو تشې پیالې ته اچوو، نو هغومره چې څومره دغه تشه ډکېږي نو هغومره به دغه ډکه چې تشېږي. د دغه ډکې پیالې نه مونږ تاسو چې دی هغه تشه پیاله ډکه کړو، نو دغه ډکه پیاله چې هغه به تشه شي. څه مطلب دا دی چې دنیا او آخرت په شان د دغه دوه پیالو دی. که چېرته یو انسان وغواړي چې زما د دغه دنیا ډکه وي، نو دغه انسان به چې دی د آخرت پیاله تشه وي، د هغه به آخرت کې هېڅ هم نه وي. په مثل د کفارو چې هغوی په دغه دنیا کې خوشحالۍ دي، هر قسم لذتونه، هر قسم خواهشات یې پوره کړي دي او پوره کوي، چې د هغوی دغه پیاله ډکه ده او هغه بله پیاله چې کومه د آخرت پیاله ده هغې تشه ده. او کوم چې مسلمان دی چې هغې دپاره دغه دنیا د اجلخانه و لکه څرنګې د حضور نبي کریم علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا دا مؤمن دپاره جلخانه ده او کافر دپاره جنت دی. نو لہذا که چېرته مؤمن وي او مسلمان سړی وي، هغه به د دغه دنیا خواهشات ترکوي، هغه به دغه پیاله تشوي او په دې پیالې سره به چې دی د آخرت پیاله ډکوي. نو چې کله دغه مؤمن سړی د آخرت پیاله ډکه کړي، نو خامخا خود به خود به دغه انسان او دغه مؤمن د دغه دنیا پیاله هغه کموي، هغه به تشوي. نو ګران کتونکو، کوم یو انسان چې په دنیا کې د ډېرو خواهشاتو پوره کوونکی وي، نو د هغه انسان په دې سبب او په دې وجه باندې چې دی په آخرت کې به هغه ته دغه پیاله کمه ملاویږي. او کوم یو انسان چې په دنیا کې د الله جل شانه اطاعت کوي، د هغه محبوب اطاعت کوي او د ګناه نه ځان ساتي او خپل خواهشات او خپل نفس په کنټرول کې ساتي، نو دغه انسان دغه دنیا پیاله اگر چې خالی شوله، خو لیکن د دې په بدل کې الله جل شانه دغه انسان د آخرت پیاله ډکه کړي.